تازه او زبردست خبر پاکستانی ملایانو د پاکستان د پوجیانو په اړه سپیتوا صادره کړه. تازه پاکستانی ملایانو سو ویلي دي پاکستان کې څنګه جهاد روا دی. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. پاکستانی ملایان وایي د پاکستانی عسکرو جنازه کول حرام دي. راپورونه وایي تیر ورځ د پاکستان سلګونو ملایانو فتوا ورکړې چې دغه هیواد د عسکرو جنازه کول حرام دي. د راپورونو له مخې د ملا عبدالعزیز په مشرۍ د پاکستان 1500 ملایانو فتوا ورکړې چې د پاکستان د عسکرو جنازه کول حرام دي او باید ونه شي. په داسې حال کې چې تیر ورځ د یاد هیواد پلازمینه اسلام آباد کې هم په یوه دیني مدرسه د طالبانو سپین بیرغ ورپول شو. په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د دغې مدرسې مشر پولیسو ته وایي چې ژر به دغه هیواد کې د طالبانو له لوري اسلامي او شرعي نظام رامنځته شي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم د دغه هیواد د نظام د نسکورېدو او بشپړ اسلامي نظام د راوستو ګواښ کړی دی. ورته مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نظام په راتګ سره یې د هیواد له یو ستر امنیتي ګواښ سره مخ دی چې دوی یې سخت حیران کړي دي. بلخوا جانسن او جو بایډن پر افغانستان خبرې کړي دي. ټاکل شوي چې د امریکا او برطانیه لوړپوړي چارواکي پر افغانستان خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې روانه اونۍ د برطانیه لومړی وزیر بوریس جانسن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په دې لیدنه کې د ګڼو نورو مهمو نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کیږي. نړیوالې رسنۍ وایي بوریس جانسن به د افغانستان په تړاو پر جو بایډن فشارونه ډیر کړي څو له دغه هیواد سره بشري مرستې ډیرې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.